یا الله خلک څنګه وای الا نو یو شیز براخلم او یو شیز ته بجاړم مرته مې ویم کټ یوسه بازو پکې واچوه چاته وې نازکه شته که نه شرمېږي به پې دا پکې د نه زه اوس په دې څه پوهېږم نو ما هم ترې نه نورم لرې کلمې روبیستل دا داسې ورکم کو دا اوس داسې ورکم کو شپه راشي وایي به چې نازکې السلام علیکم نازکې بیا دې څه پکې مکې په مخه راغښتي دي دا دې مات که وعلیکم السلام دا ما مات نه کو دا ما مات کو دا خو ټیکو بیګا چې ما لګو دا خو ټیک ټاک پکې یاره مړی خو ځواني مرګه چې دا ته ما وایي چې دا مصري له یوسه که نه تا دا مصري له یو نړو دا تا مات که آفرین زه خو تاسو یو شان ځالم دا دې خور مات کوسې په ما راړې ستړی مه شي الله دې خوشي نسمانو بخښه دا دې بیا څه دپاره راوستو دا مې دلته راوسته مې دا کار مار به راسره کوي څه دپاره کار مار به کوي کله به خشا کړو کله به څه کوو وي دا اختره دې پوره شم چې پاتې دې شوقه در ماماګانو ډېره ښه ته دغه راکړه که نه چې تا ما پسې د ماما زوی را په مخه کړی دی یې به نو څه چلو شو ستا سره ته په خبره نه پوهېږې ته ما څو پیره پې کړې چې مونږ کره مه راځه ته تو راتاو شو بس دلته راخطایې مطلب دې څه دی د مطلب او د غرض خبره کوه زه خو په خپله خوښه نیم راغلی ده ویل راځه مونږ کره به لاړ شو ما درته لا کله وي ما نه مخکې را روان وي تاسو کره ځم شپېله خلک په مړو او شپېله مونږ کره شپېله کم دي سه هغه کټ هم مات دی هغه پکې هم خراب دی دلته سم دانه ماشي دي د ماما زوی خفه نه شي کوی که نه ما ځان ته مچردانه راوړي بار مې ودرېده لکه کډې راغشتې د پخوا به ښځې تښتېدې اوس یې مړونه اوس خو هلکان پنډوکې والي بس په دې بهانه باندې هغه کېږي خفه نه شي ښه وځه زمونږ د کوره کېږم نه خو مل دا پکې به درې نه وی کم دا راولې چې نه وی د پښتو معاشره ده خلک بیا د کور مالت خلک خبرې کوي دا وایي پکې راله نه وي اخلم ویلم ته نور څه ویل شم پکې به راله نه وي والي دا ښځه پکې دې والي او بیا د کور ته ځي او زه سیده بیا به سیده ځې دلته کېده چنچې ته به د وخېږو یوه دله 100 بیټري راوړم یو دله شمسي پکې راوړم بیا خو شپو که پکې به ورسره نه وي راوړو که نه ولې نه میاشتې تېره کړي که نه بیټري دله علي نه نو بس یې به دلته دي که زه به بیا چېرته لاړه شم چېرته به لاړه شي ستا جوړ بیا اراده کې خټې دي ما ته پته ولګېده اراده کې مې خټې نه دي تا ته یو دا ویم که نه چې تا دې دا اتره راوستو او دلته زما په سر د مسلط کو او د ګل په شانتې رور دې دي نو هغه دې هلته کېنولې د عثمان پسې رونګو کوې ته راځه دې خپل کور ته چې دا بل لاړ شي عثمان ناولم هغه پسې خو زم مازدیګر لرې که دا د سر غوښه واپس بوزم دا خو تیاره کارګو ده او ورته وې مړې خو اغوې کړې دې ځواني مرګه وې تا خو نه دې کړې چې ته ورپسې تښتېدلې خو رښتیا خبره ده وی چې بد کښېنې نو بد به مرې که هغوی سره یې ناسته ولاړه نه کوله که نه د کاکا بچي مې داسې نه د کاکا بچي په کارېږي او نه د ماما بچي په کارېږي قسم په خدای ګوره زما دې دا تمه نه وه چې زما ترور لور به ما سره دومره زیاتې کوي خفه شوم په ایمان دا قاریږي مړه دې داسې قار ورځي بس ځان غلی که څه خبرې کوي بس ماته یې په کوي خېټه خو وږې نه ده نه په خېټه ښه برابر ده چې وږي چې کباب راوړو مونږ به یې وخورو نه ښه برابر صحیح ده نازکې ټیک ده دا کټ کې به بازو مو اچو دا ګوره کټ مات دی ښه مونږ کره صرف یو کټ دی هغې کې به زه سملم او دې په ځمکه سملي او دا بل د مېلمه مې ځمکه هغه مات شوی دی خفه نه شي ښه مې کټونه هم راوړو پیسو خو تا ته پته ده پیسې ډېرې تېرې مړه چې سرې په کار سره بډه کوه خو پلار سره مې نه لګي د کوره په دې راغلې یا الله نه پیسه دې هغه چاله ورکوي دا نه دې خوښته نه دې رک شوي د بې شرمۍ لاونه څو به دې لړم د ماما زوی ډېر بدرنګ یې که نه مړه به د الله خوښه ونو یا خورې نو ته پې څه کې بدرنګ ښه دی ته پې څه کې دا دې په فخر د مولا اخته که پیسې میسې به در باندې اخلو بیا به درته سبا وي چې دا خور دې پکې راکړه ما غر کې نو رشته چې په کور پاتې شي ښې که نه خپل دی د لاسه سر وباسه په خبره پیش زه چېرته کم دې غاړې ته چکر وښې ګرمي ده ښه زه زمونږ ته چې تیار کړه مونږ راځو پکې به مو هغه بازو به ران سره یو سورې کټ کې به یې واچوه دې بازو له خو میراتې راته مې ویلي ویم دا اشتغه ول وکاږه بیا پکې سم بازو اچولی شم خو دلته ورته څه وي هغه داسې چې ول وکاږي چوړه چوړ دی کو چوړ دی هغه دې پکې وکاږه صحیح ده کټ راواله نه دا هلته دا سمو دلته پکې زه اچوم که نه یار مړه ساده سړی تاله چل درځي دا اچولو الحمدلله د مخکې بازوګانه ټول کټونو کې که نه دا خو چېرته زه هلته هم کار نه دی کړی د ماما مې د نړو دونه دی پلار نه خو کار نه کوم او مالکې لاړو یا الله د خلکو په خاندان کې خو یو چېرته تکړه نر انسان یې که نه زما په خاندان کې ټول شاخې تاخې راټولې شوي دي بینکونه کې مې ایښي نو کور ته یې وایي نه راوړې غلی دي مړه غلی کم دي بس لارو کو څوک ګرځي څوک مې لوټ کړي داسې ستا نه بل غټ غل شته نه
صحیح کنه څوک ته دا څه وې ده ها وای نوره بس مړه الکانو دا واحدتن خو نه ولیدلې نه خو نه دی لیدلی دا رنګونه وته کومه نمبر باندې ته ته نمبر مې دا د ما مور مې کړی د مسکار یې رسار داسې کړي دوسې نمبر نه ملاویږي څه کې مرچکي ماما بس داسې روتیم دې ګرمۍ ته خیال دی دا کمال دی مړه بس خو کوپر دی کوپر او سره وابډې والا دا پکې کم خوړې دا د الک راغشت دی تا سره څه کار و ها وای کنه بچي کار خو مې هغه سړي سره دی چې څوک دا پکې دي خرڅو مې ماما نه نو دا رسو پیسو دی دا خو یاره لکه ډېرو دی خو افې پروت ما را شاره بلې ګرځان ورکم که نه ګرمي د دوا خو به راته کوي که نه نو لکه ضرورت دی نو مې خرڅوه څه لپاره دا کې ما افې پروت دی پوه نه شوې پلانټ مې لګولی دا د بجلۍ دی دا و چا څه چې پیسې که نه پلانټونو ته پراتې مو خو پیمان چې دغه دی دا پچکا لوس دی د ګرمکو تباه و برباد زه خو رایم که د شپږو زرو پکې دی 2000 روپۍ راکړه بس پوهه ته کېده چې ویې ګورم داسې پکې دی که نه بغیر بجلي هم ګنټه کار کوي دا څه دی دې کې به دا بیټري غټوي نو چک کم ده تا ګوره ورته دا دغه لګي که نه نه دا خو په لار کې ما ولېږه صبر اوس ګوره دې کې بټن ده دا روغ د ایمان تاوانې چپکو مخه پخواني پکې دی دا خو بس لنډه خبره کوه لنډه به ته ما خو ته بیه ویلې 2000 نه 2000 ناجیز دی که نه ګوره په 2000 خو نوي پکې کېږي بس ته جید ووایه ده زه به دله 600 روپۍ درکړم نو په 600 خو د اوږې ته وخېجاو پکې داسې کار وکړه 800 روپۍ دې شوې بس قیسې 800 کمې دي په 800 خو مسلمان کار دې به خبره وکړي به دا درېیم ګړی بس خبره کوه 2.5 راکړه 2.5 ډېره زه خو ما بیه ویلې زیاتې مړه کم خوا لاړې وای څه 1200 ته واله بس وای دا پوګم چې راوړو نه 1200 ته واله بس قیسې مه 1200 کوه ډېرې کمې دي مړه 1200 باندې واره نه کوي لرې که پاکستاني خو دي که نه واو جاپاني خو نه دي دا څو دي زره نه په دې نه کېږي دا ونیسه آرام شته خو دغه 200 کمې دي که نه دغه 200 روپۍ مې ځان ته پرېښودې لکه غریب سړی دی مړه څه زور وساتې وای ته دا اوس پک سو کې کنه دا ماما تاسو له خدای د پیسې خکې او مال له خدای پاک دا پکې یو سره کوره پورې پوګ نه بس بیغه ماشومات یې صرف دا دې پکې چې سود دی ورکو په خپل به تاوی دا د دوی خو زمونږ نو دا د دوی بس صرف پاکول غواړي زمونږ بوډۍ تکړه ده مړه بس دا به بیا هم نه پېژني صحیح ده صحیح ده الله دې مل شه ځه پرې دې مخې راځه چې شربت ته باندې وکم کنه خوشاله شي نور څه مسله خو پکې نشته دا سره بغیر بیټرۍ لګي ځه الله خوشاله دا اوس ګرځاو موږ چې څوک وادي کنه دا کاندې نه غاړه ګرځي او دا بل رنګ امراله بل چانس پسې خدایا خلک څنګه وي دیدن مستا باندې مې نوري وی په لویه لار کې څه بانه کم ودرېږم یا سر خو یا بار ګرځي او یا د کور اوځي نه ښه ده چې ووتو چې یو پټي د لارو کوڅو کې به نور کله بې وی واخده تا پسې خو ما ټولې کوڅې وکتې خدای خبره شي چې نن چېرته تللی دی نن جوړ ګیال هم نه دی روتې نور کله به ګیاله روته شپېلې به وه اواز به وکړو ما واحد لاړو څوک هم کور ته ورشم ورپسې نه خلک په بده ګڼي وي بچې ښه کور ته ورپسې راله زه ساده شانتې مور یې د ور بشمه پته یم چې څنګه ښې کو چېرته واحد کور کې یو نظر خو به وینم که نه راشه څوک هم لاړه شم او که نه زه بس لاړه به شم بسم الله شرمېږم ما خو دې کور ته زه په ډولۍ کې راځم خو د ډولۍ نه مخکې کور به یې مې لږ ووینم چې کور یې څنګه دی خو چې څنګه واحد پیټه داسې بیا هغه کور هم پیټه الله مې دې سقر بابا وبخي هغه دا ورونه په خپل وخت کې جوړ کړه خپله شنډه یې پرې کړه داسې ښایسته ورونه یې ترې جوړ کړه دا د هغه د لاس نشانې دي هغه آقا دی مرچکي روغ کې دی او دلته یې ودرولې دی هغه دغه خاورو شګو خوړ ده چې مې ورته دا زړه خفه شي ورته ویم چې ته پاموړ یې دی له څه تور پوغم وکړه چې دې کوټه کې دا ور ولګو دا به په دې ځای باندې ولاړي خو هغه سره دا غم نی چې دې کور کې دا چیز وس کم دی ودرېږه دې کور کې څه کار کول غواړي دا کور مان د دې چلون د لاسه دا کور واچو چې کور کې بنده لاس ماس وي چېرته پکې خټه لوټه کوي داسې پکې نور څه مرامت وي نو هغه کور نه روانېږي السلام علیکم
Waalaikum assalam. Sige. Sige. Sento, sige. Khair te raja kina. Sige, kay. Khair te shikare padu dira. Masyala Ci khapana shi te ci padu dira na kuch nako. Kuch de mama da chkar kade ma. زه ولاړم هلته ما ویرګه چې دا سوي ځان سره پسه پسه د کول پوهېدم نه Ya bach. هغه پخوانی سړي په داسې باختو دي کورونو کې به لاس وه او زمونږ هغه زوی توبه نه پلار وي چې ودرې که دې کور کې څه مرحمت کول غواړي او نیز وي زوی دی واحد یادوي هغه واقع دي نشته څه نه باد ته چېرته وتې دی ښه زه به لاړه شم نه څه کې ولته واقع له راغلي کومه ده نه بی نه ما ویم ما چې مړې زه دې خفه کړم زه یم خو ته ما ده راغلی نه بی نه غله خو نیم راغلی ما ویم غلطه شم خولې نه مې سووته څنګه ماما څنګه دی څنګه رور دې څنګه ماما دې ښه دی خو داسې تېرېدم نو ما وی زه یو پوټي به دلته درشم ستا حال احوال تپوس ماما بیا په کار جوړ راغی یا الله خیر ماما جی السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علي بچي یا سړیا دا کوم ځای و دا کوم ځای و دا خو ستا غم کوم که نه زه په دې ګرمۍ ته نه څه دا وګوره پکې مې ده الله زه شکر دا تاسو ومشته بچې څنګه دي دا پکې ماشاءالله سم ښکلې دی نن سبا خو رسولو دغه دی خو دونه وخت زمون کوم دی کې کېږي ماشاءالله ته ښه پکې دی تا د څنګه واغشتو لکه ماما دا په څو واغشتو دا خو مې په 1200 روپۍ واغېسته لږ کار پکې دی بس ټانکې مانکې ول ورلستل د سویچ په پکې واچو جانه کباړي نه نه یو هلک نه مې واغېست داسې زړه کونته و بس هغه یې خرڅول مې ښه هلک نو مې ورته یاد کړو خو زمونږ دومره دماغ کم دی داسې چهرې نه پېژنې او چیته شان پوته ده لکه بټن نه چې چک ووی واپس یې ورپسې ښکلې دی زه مبارک م شه څنګه ده چې دا پکې دې راوړو دقسې په ګرمۍ ته ناڅم په بوزي والو به مې شپه ورځ لاس ستړی شي اوس په راته را پکې لګېدلي خو دوی چې کار وکړه چې بازار ته لاړ شه او دا مېلمانه راغلی ځان سره سموسې پکوړې هم راوړې او دې له ښایسته اوږده تار هم راوړه ما سره خو یو نیم سل روپۍ دې کړې خدای دې پېښونه به شرموي بعد د چانهواله بیا به ورله ورکړو ته څنګه بچې نور دا څنګه طبیعت هم ښه دی شکر الحمدلله اړه راځئ نه تپوس نه کوي نه درځو به که خیر په پخه به درځو که خیر چې تا رې کور ته راولي نو ما ویلي یم بیا زر راشئ که نه څونه ښکلې خوشبویي ته چې ته خو کمبختې په هغه ترهو شوملو لمبې څخه چانیات ترې کړي دي بس بس کېنه بچې زه دې دوکان ته ورځم یو یخ د راخو بوتل درله راغلم نه ما ویلي یم مه وروړې نه ښځه نو چې اوس تاسو دونه تکلیف کوئ نه زر راځئ راځه کېنه مړې پرېږده ته مونږ ته شامو ته هم رانوانې مړي نه پې روړ مورې نه ای ماما کروڑی بیا تور روړه زما تور شم خو ډېره روانې یې لورې تا ته چې وګورم ډېره مې خوښه شي څه وکړمه خو زوی مې سړی و نو زه کړې به مې وله خو بله به عادت هم خیري کوي به چې خواښې زوی دې په خپلو خپو نه ولاړو زه دې ورله کولم هغه کار روزګار نه کېږي نه بی خیر د نیازبین دی په خپلو خپو به اخر ودرېږي سړی خو دی که نه یا بچې سړی دې دا ماته هم پته نه اوس داسې وي او بیا هم ماته وی چې تا زه په دغه حرکت کړې یم نه داسې نه ویم ما ویلي ویم ما پسې سمې رشتې ځي راځي غاړه کې نه دی صبر وکړه زه هلک له کار روزګار ګورم خو هلک له لږ شانسونه څه کار یې چې هلکو تا به وله کوم ما وی ماله د مشین چل راځي خیر د تا کره هم جامې ګنډم زه به اوس په تا باندې جامې جوړوم په ماله به شرم هم نه راځي زه به ستا پیسو ته ناسته یم خیر دی ما وی هلک دی نو دا کله چې دوکان کولاوږي نه هغه خو بسار وخت اله ورته راګولي دا واله ورشه ګیلاسونه راواله ول ای مورې مه کولاوه ما تاسو ته خو ما آواز هم درکړه زما تور نه بچې خوښي ماله خو نه دی دا ګردې راله خرابوي ورشه دو درې ګزه لاره راغله ام تور مې خوښي دا مه کولاوه ښه زما دا شین نه یې خوښه پاڅه تور ورسره نو پاڅه دا واپس که تور پیپسي زمونږ ونه خو راغله په تور او په چین نه ده بسر ته یې خوښې کو چې دی وله راوړه پاڅه پاڅه یا مورې تا د تورو خوند نه دی غشتې تور سم خشتی که نه دا څه چلي بچې دې کې مو اصلي و دیسي وي که نه تور او شین او زیات په دې کې خو اړه خوند نی په تور کې لا بیا هم دونه خوند دي زه به ویم لاړه شم دا وخته دی په شلختې تور لګي زما خو هغه سپین دي چې خوښي هغه لوڅي والا هم سم خشتی یو ته د قابله جنۍ داسې
سوار یو شي کې وګوره خدای ته وګوره شرمو مرانه ګور به مې جوړېږي خونه دې خشته دی را پکې ها را پکې سم ډېر زیات خشته دی ودې لیدو این هغه هم ویښه دی چې هغې ورته ښه ووایي که نه دې مخکې راځه پکې ډکې مه واچوه. زه به لاړه شم ها السلام علیکم یه لوري څه کې ستا جغرې ډوډۍ به وخورې. زه به په باڼه باندې روټلې وم. السلام علیکم لاړه زه بچې دا ولې ورکه دا ځان سره یو نه زما تور خوښي دا کنه خیر ضرور به دې خو زما لپاره ته ځان نشي څکلی ښه اوس چې تاسو بله زما لپاره نور څوک دي. تاسو ماله راکو چې واحد سن راشي هغه ویوشکي یاره ډېره ټوکماره جینۍ ده ودې قابله ښځه داسې ښه هر یو شي پکې ته هم ښه ووي دا ښه دی یه ته خو چې کوم یو شی ما دې کور ته راوړې تا څه ته ما نه ښه ونه وي دا دې تاوان وکړو دا دې تاوان ماشاءالله څنګه ښایسته پکې دی یه کړیا بارګل کباب ته ساته یې چې موږ دا کور وزړونه دي اوس را سره لاندې وځه ته خو ما له هر ځای کې تور ولې پېښو سپینه ښځه باندې کړې وه چېرته د روژې به دې راغوستې وه تکه سپینه به دې وه تاریخ کې ګوتې مو بجلی به دې ونیسي دا خو د شیشې غشی نه ده که دا مو وایه چې ته به د زه ستا پسې مټیزه نو مه راغلې مور به دې مدام رانوانه او مونږ لې راکړه ځینې ما پته څه کول من جوړه زما خو بله خوښ و تا بیا یې بارې ما سره شروع کړې تا چې دا خوله ما څو نیولې که نه نو په هغه ورځ باندې تا باندې سات چېرته تېرېږي الله مې د نه خلاصه که خدای ما کونډه که هر وخت به ته ما سره لاندې وتې دا خو ما له لګي په تا باندې به لګي ما چې ته د ډډه واچم ستا د لاسه رستړې ده دې دنیا نه ځه خدای دې د عمر په ډډه باندې وغورځوه خدای مې د نه خلاصه که دې ته اوس خاون وي مدام به ما ته وینا څه نه کوي ورځم چې دا بوتل دې کولر کې کېږدم هغه هلک یخ وي